یاره د نیکه مو په دې باران کې وفات شوی ده، خدای نجار شم. ورته کتابچه او قلم راواخله چې دا فاتحې اعلان خو ولیکو. دا بله کتابچه، دا قلم ستا خط مې ښایسته هم دی. اول به خپل پلار نوم ولیکم، واجي کاکا ولیکم، بیا به کاکا نوم ولیکم، او پس مراد کاکا، شیرولي کاکا، محمد رحمان کاکا، حاجي ګل رحمان کاکا، بس حاجي ګل رحمان کاکا. راځه خپلوانو ته نور څوک نه دي پاتې؟ نه دلته کاکاګان خو همدغه وو، دا مو ولیکل. خپلوانو کې به زه خپل باجا نوم ولیکم، مسیر سړی ته. باجا خو چا خپلوانو کې نه دی راوستی، خو زه ویې لیکم مسیر سړی ته. لالا ولي اوس څوک؟ زما باجا ولیکم. هلک هغه وړکه هلک ته هغه چا په دې اعلان کې لیکلی دا تا خپل باجا ولې لیکلی؟ باجا خو غټ سړی ده، د مړي ژوندي سړی ده، ته مونږ شرموې؟ څه توریا کړې ده اوسه پورې کومې خپلوۍ کومه غم شریکۍ کې راغلی ده چې ته یې اوس لیکې نوم؟ نه اوس تا باجا خو وړکی هلک ته اوس دومره زیات نسلواله کې هغه زه په هغه کې لیکم. ما ګوره نیکه ته ټول خدمت هر څه ما کړی دی، ته څه کار یې چې اوس د راځې باجا نوم په کې لیکې؟ دا حاجي کاکا نوم هم ته لرې کومه ستا راباندې ولیکه. ولا دا کتاب په خدای دا کتاب چې موږ د ځمکې راولم نو څنګه مې لیکي باجا؟ ستا نوم د باجا نوم څه شی دی؟ کښېنه بیخي غم شریکي ګوره ته خپله ته نه درنی ده. ولې راخیستې لکه تاسو پسې راغلم څه چل دی ولې؟ وا سړی د خپلې خسرګانۍ نومونه لیکي، زما د خسرګانۍ نومونه نه لیکي. نیکه مړ دی، د دواړو مړ دی، ولې دا د خپلې خسرګانۍ نومونه لیکي؟ هو مړه دا غلط کار دی. نو دا مړه د خسرګانۍ ډېر ده. یا ربي اوس ما خبره واوره، اوس چې هر شی دی هغه مشر دی، خیر دی که نه پوهېږي بیا له دی هر شی دی، خو مشر دی. صحیح ده؟ خو مشر خو په دا رقم نه کنه. ګوره اوس د فاتحې اعلان دی، یو نوم دی راځه وکړي، پروا نه کړي راځه. یاره ته خلک در پورې خاندي، مړه مړه یو ژوند دی، دا داسې نه کېږي. سړی په سړیتوب کوي. راځئ راځئ مړه یاره ورکه بیخي جوړ یې لکه خیر په خیر خیرت دی. ښه ده دا وګورئ راځه دلته کښېنه. کتابچې هم سره شړلې دي. تاسو کښېنئ. یو اعلان دی، خلک لانجې نه کوي، مړی خلک په سړیتوب په عملي پوه شوي. ولیکه د ده د باجا نوم ولیکه. اول باجاګان تا خپل باجا نوم شته لیکه، خو زه اوس ولیکه. هغه دوه خپلوانو نومونه پاتې وو، هغه نومونه چې وو سید رحیم او محمد رحمان. نیټه مو ولیکه، نیټه لیکلې جمعې په ورځ 2 بجې. چې پاتې نه یې؟ نه فرانسې دا ته در واخله، ته ګروپ کې شیر کړه. زه به د خپلوانو ګروپ کې شریک کړم، پوه شي ټول به خبر شي. او بس زه دا کار ختم شو. خو ما تعلق ویلی چې دوی راغلي اعلان لیکي او تا پسې راغلي دي. زه په یو اعلان باندې دومره لانجې وکړې، پروجیکټ دغې ناکس ورته واخلو چې د خپلوانو ته یې ولیږو. الو جوړې ښې په خیر یې ګرالي ده او که نه؟ اعلان خو ما در سره شریک کړی و، ما در لېږلی واټساپ ته. څه وایې؟ د مړي نوم پکې نشته؟ د تو کور وران مکړي، دا خو دومره یو ساعت لانجې پې وکړي.